نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د مبارک زندگی او د غي د ژوند اهم حالات او واقعات مونږ شروع کړیو او خبر دې تر رسیدلی و چې کله پیغمبر پاک صلی الله علیه وآلہ وسلم د طائف د خار نه واپس راغی او احتیاطی طوري د مکی مکرمه مشرانو کې په هغه وخت کې چې کوم قومونه خبره منله او ظاهري زور او قوت وسره سهيل ابن عمر وغیرتا د پناه درخواست پیش کو سهيل ابن عمر او نورو ځینې سردارانو ته چې کوم پیش شوی هغوی انکار وکړ بیا مطعم ابن عدي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره ومنله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پناه ورکړله او وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ معاهده ده او ما پناه ورکړې ده او دوی ته څوک څه نشي ویلی امام ابن کثیر رحمت الله علیه سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کې لیکلی دي چې و زامن یا شپږ زامن د مطعم وو هغه ټولو سره تورې وي مسلحو د هغه دور وسله وسره لکه توره او پیغمبر علیه السلام د هغې په حصار کې مسجد حرام ته داخل شو طواف یې وکړو بیا کور ته لاړو د هغې په حصار کې او ابو سفیان مطعم ته وی چې آیا تا د پر رسالت باندې ایمان وروړو که اسې دې پناه ورکړه نو مطعم ابن عدي ورته وی چې ما اسې پناه ورکړې ده نو بیا ابو سفیان نور غږ ونه کړ پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مطعم دغه احسان ټول عمر بیا یاد ساتو روایاتو کې راغلی دي چې کله جنگ بدر وشو او د کفارو څخه قیدیان مسلمانانو په لاس کې نو پیغمبر علیہ السلام او فرمایل که مطعم ابن عدی ژوندی وی او زمانه د دې مردارو د کافران یادی چې عقیده مردار او پلیته وه هؤلاء النتنا د دغې کفارو بدبویو باره کې مطالبه کړی وی د رهایۍ نو ما به منلیو او خلاص کړي به مې د دین وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام مختلف قومونو او قبایلو ته د اسلام دعوت پیش کو او رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم دا خواری دی باندې د نبوت د ابتدا نه شروع کړی وه خو لیکن لست قبائل هغه دا راځي چې پیغمبر علیه السلام هغې باندې خواري کړې وه لکه بنو عبدالله بنو عمر او نور داسې بنو عامر ابن صعصعه مختلف قبائلو خو چام ونه منله او ټولو انکار وکړه د پیغمبر علیه السلام د مبارکې خبرې نه بنو عامر ابن صعصعه
دی قبیله سره چې پیغمبر علیه السلام خبره وکړله نو دی ورته ووی چې موږ به ټول تا سره ودرېږو خو که تا ته غلبه میلو شي او دا ټول خلق ته خپل زیر تسلط راولي او ستا خبر ومني نو زما مې حکومت به د چا په لاس کې اختیارات به د چا وي بیا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې اختیارات د الله پاک دي دا د الله دین دی او الله پاک چې چاته خوخی هغې ته ورکړي حکومت او خلافت هغې وی چې نه داسې نشي کېدی دا دومره جاهلانو چې د یو پیغمبر معصوم صلی الله علیه وسلم د دین او د مذهب خبر هغې صرف دنیوي او عهدې ته یا حکومت ته هغې دې ته قسم له راګرځوله بنو عبدالله یو بله قبیله وه د هغې مشرانو سره رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبرې اترې وفرمایلې او ورته وفرمایل چې ستاسو جد امجد ته الله ښه نوم ورکړی عبدالله نو لهذا تاسو د الله پاک ومنئ زما رسالت ومنئ اسلام قبول کئ کفر شرک پرېږدئ هغې مو نه منله ادا مختلف قبائلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لسو کالو نه په دې باندې مختلفې خوارۍ او محنتونه کړي وو دغه دور کې قریشو چې دا یو غټه قبیله وه د مکې مکرمې هغې په خپلو کې صلاح وکړله راجمع شو چې یاره دا محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا خو نه منې کېږي او خپلې خبرې دی جاری ساتي او په نام ورته یو غټې قبیلې ورکړې ده مضبوط سړي ورکړې ده څه ورته ویلی هم نه شو راځئ ده ته مختلف قسمه سوالات پیش کوئ د مخې ته ودرېږئ ده ته جواب ورکوئ په دې طریقې مخنیوی وکړئ مختلف قسمه اشکالات سوالات او طلب معجزات د کفار مکه نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وړاندې شوي دي سورت بنی اسرائیل کې 15 پاره کې سورت انعام کې دا څه ذکر شته دی نور ځایونو کې داسې یو ورته وایي چې د صفا دا غر د سرو زرو کا زه به ایمان راوړم د صفا دا ټول غر چې د سرو زرو شي نو زه به ومنم چې دا د الله پیغمبر دی والعیاذ بالله انور شروع شو خبرې شروع کې وای ته څنګه پیغمبر ته خو ډېر غریب یې تا سره خو څه مال نشته په طائف کې او مکه کې بل سړی الله نه لیده چې تا ته رسالت او نبوت حواله کو او ته پیغمبر جوړولی والعیاذ بالله وقالوا لولا نزل هذا القرآن من القريتين عظيم په دې دوه کلو خارونو قريه کلی ته مراد دلته خار دی طائف او مکه کې بل سړی نو چې هغه الله پاک پیغمبر کړی دا خو ډېر غریب دی نعوذ بالله الله تعالی فرمای اهم یقسمون رحمت ربک آیا ولې دا خلق د ستا د رب رحمت تقسیموي که رب په خپله تقسیموي الله په خپله تقسیم کوي دا شانتی کله به وي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا مونږ ایمان نه راوړو په تا باندې تر دې چې ته د مکې مکرمې په دې اوچ ځمکه کې چینی جاری کړي دلته اوبه نشته دی خشک سالی ده
نو چې دلته وبس شو منو چې دا حق پیغمبر دی یا او تکون لك جنت من نخیل وعنب ستا باغ وي پای کې کجوري وي انګور وي او دا غي په منځ کې نهرونه چلیږي رواني خزمیداری دي خپټي دي خباغونه دي مونږ به وایو چې دا د الله پیغمبر دی او یا ستا د سرو زر یو کوري او ښکلی وي ایا مونږ د تګورو ته اسمان ته وخیږي او بیا راکوش شي او زمونږ سترګو لاندې دا کاروایی وشي او بیا راشي او په دې راتګ دې یقین نه کوو تر دې چې مونږ ته یکبارګۍ سره په یو ځل باندې د اسمان نه د الله د طرف نه یو خط یا یو کتاب راوړي چې پای کې دا وی چې دا زما رسول او پیغمبر دا سه عجیب عجیب خبره کله به وي تاسو سره دي پرشتي وي چې ستا د ګارد او د حفاظت کار کوي او ستا تصدیق هم کوي چې دا د الله پیغمبر وقالوا لولا انزل عليه ملك ولنا نازلېږي په د باندې فرشته نو الله تعالی پیغمبر ته فرمایي تدی ته وایا قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا معجزه الله پاک فعل دی صادری پلاس د پیغمبر برحق او دا د الله په خو باندې د دې خلکو دا نظریه و چې معجزه لکه انسان چې طبيعي کارونه څنګه کوي په خپل هغه کې نه پاسي خوراک خبره ترې نو دا رنګه به معجزه په خپل هغه پیش کوي او کله چې غواړي نو الله تعالی پیغمبر پاک ته او فرمایل چې ته دې ته وایا پاک ته رب زما د دې خبرونه او زه انسان الله رسول را لګرم بشر یم دا د الله دستور دی چې کله یو قوم په خپل خوخه یو معجزه وغواړي او بیا هغه معجزه باندې او په رسول باندې ایمان نه وروړي نو الله جل جلاله په قوم باندې اجتماعي عذاب را لېږي د بیخه ختمي نو دا شي نه سګران نو الله ته د دینه لوی لوی معجزې الله پیغمبر پاک ته ورکړي خدا دې قوم په ذهن کې لوی لوی خبرې غنلې او د دې مطلب حق معلومول نو بلکې خاموش کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو الله ته معلومه نه چې ایمان نه وروړي نو کدا معجزات نبی مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ورکړې شه دې خو ایمان نه وروړه او په دې امت باندې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د خاطر الله اجتماعي عذاب نه راولي نو ځکه الله دا د هغه د خوخي بعض معجزات الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورنک په دې کې خلق خپل خیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات څخه کم خونو اوس هم د حدیث پاک عالمانو صد پاسه 3000 معجزات د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي بلکې د پیغمبر علیه السلام هر ادا هر فعل هر کار دا یو معجزه شکل لري دا کفار را جمع شو وې دا خبره ټیک ته د اشکالات صحیح دي ګوره جواب یې را نکو نو دغه شی راونی صحیح د دې د سره جواب نشته حالانکه دا الله پاک په خپل حکمت سره داسې معجزات ورنکړل او دې کې د انسانانو خیر دی د کافر خپل خیر پکې الله رحیم ذات دی نو راځي چې یو بل ته پوښتنه وای مونږ ته یو دلیل پیش کا یو معجزه پیش کا ستاسو د نبوت او د رسالت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مت او فرمایل چې صحیح ده د الله رب العالمین نے سوال وکړو
چې الله د دې خلکو د پوهې دپاره یا رب العالمین د دې خلکو د هدایت دپاره د دې خلکو د اصلاح دپاره ته ما سره امداد وکړي یا الله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سپوږمۍ ته اشاره وکړه. د 14مې شپې ښه پوره سپوږمۍ وه. وایي دا م خوښه ده چې الله پاک دا سپوږمۍ 2 ټوټېږي او تاسو ورته وګورئ. وایي یاو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګوته مبارک هغې ته اشاره وکړه. یو داسې لاړه بله داسې لاړه. یو ټوکړه د دې سپوږمۍ په جبل ابو قبیس باندې وه، یو د هغې نه لاندې تر دې چې د دې په درمیان کې حرا ښکارېده، حرا غر ایاسات داسې برقراره وه. تاسو وایئ سبحان الله. او بیا الله جل جلاله دا یو ځای کړل. کافرو سوی نعوذ بالله من ذلک وی دا ډېر لوی جادوګر دی، ضد او عناد، دا ډېر لوی جادوګر دی. او ډېر لوی ساحر دی، نعوذ بالله من ذلک. بعض وی چې د دې سحر پته به ولګي که نه، نعوذ بالله. ځکه سحر په هماغه ځای اثر کوي، بل ځای کې اثر نه وي. د مکې مکرمې د دې وادي نه بهر تاسو معلومات وکړئ سپوږمۍ خو په ټوله دنیا کې دي. نو یو قافله را روانه ده، د هغې نه به تپوس وکړو چې دا سپوږمۍ تاسو نیمګړې یو ټوکړه کړی شوي لیدلې وه. هغه قافلې نه تپوس وکړو. یو موږ حیران شو چې ښه رڼا ورکوونکې وه او 2 شوه، یو بل نه جدا شوه او بیا یو ځای شوه. دا څه چل؟ ولیکن بیا هم ایمان نه. الله تعالی فرمای اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت نږدې دی، نږدې شو قیامت او اوچودېدله سپوږمۍ. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. دا کافران، دا خلق چې هر څنګه معجزه صحیح کی، هر څنګه د الله پاک د قدرت یو نمونه صحیح کی، مخ ته نه واړئ او دا کلک جادو دی، پوخ جادو دی. ولا وکذبوا واتبعوا اهواءهم. دوی دروغجن وګڼلې او د خپل خواهش تابعداري وکړه، خواهشات ورسره. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې کامل ایمان نصیب کړي. ابو جهل ابن هشام سر پلاس کې یو ځل کاڼي شپږ. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وایي ما ته وایي چې زما دې لاس کې څه دي، که تا ما ته صحیح خبر راکړه نو زه به یقین وکړم چې ته د الله پیغمبر یې. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مته وفرمیل او که چېرته کې ستا په دې لاس کې څه دي او دی دا اقرار وکړه او تا ته واورېده چې دا د الله پیغمبر دی، وبه منې؟ ولې دا خو لا د هغې نه پخه خبره. امام ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دا په لاس کې کاڼي او کاڼو صفا کلمه وویله، سبحان الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او هغه आवाज د واورېده. دا ظالم وی ډېر کلک جادو دی ولا
نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خو الله پاک ډیر معجزات ورکړي. دا معجزه د الله پاک کار وی صادریږي په لاس د پیغمبر چې خلکو ته انسانانو ته د دې پیغمبر رسالت او صدق واضح شي او دوی په اسانه ایمان تراشي. معجزه د انبیای کرامو پورې خاص وي، معجزه د نبی په ژوند پورې منحصر نه، پس د مرګم ډېرې معجزې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صادرې شوي. حدیث کې راغلی دی یو ځل ډېره سخته ګرمي وه او خلکو ډېرې دعاګانې وکړي چې الله باران رحمت وکړي، الله باران رحمت وکړي، باران نه کړي. ام المؤمنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ترالل و یا ام المؤمنین منگتا یو طریقہ وخیا چې الله تعالی باران رحمت وکړي. هغې ورته وفرمیل چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک روزي د پاسه چې کوم چت ته دې کې لږ شانتي سورې وګړي چې اسمان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک روزه ښکاره شي، په خپله به دی په باران شروع کوي. چنانچه هغه خلکو دغه عمل وکړه چې کړی لږ شانتي ځای په چت کې سورې که فوري باران شروع شو. سبحان الله. تاسو ټول وایو چته واسر سبحان الله. اوس که تاسو ګمبت خضرا ته خیال کړی په هغه سر باندې یو وړوکې شانتي کړکۍ شته که خیال هم ورته کړی وي. الله صلی الله علیه و آله وسلم خو هغه هستی ده چې وریځې مني، کاڼی مني، حیوانات یې مني. بخاری شریف کتاب الجمعه کې او کتاب الاستسقاء کې حدیث دی پیغمبر پاک په خپل جماعت کې د جمعې په ورځ په منبر باندې تشریف فرماو. یو عربي راغی د الله پیغمبره څاروي هلاک شو، فصلونه وسوځېدل، انسانانو ته تکلیف دی. سوال وکړه د الله پاک نه چې الله رب العالمین باران وفرمایي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا وکړله، باران شروع شو. په مکه ټیم باران شروع شو، دومره باران شروع شو چې صحابي وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ګیرې نه د باران ساس کی او د هغې اوبه څڅېدې. سبحان الله. بیا هفتم باران، ورپسې ورځم باران، پیرم باران، نهم او چهارشنبم زیارتم جمعه بیا راغی او باران لګاتار باران. د الله پیغمبر ته یو کس حاضر شو، د الله پیغمبره دعا وکړئ چې الله دا باران ودروي او موږ ته نور تکلیف دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والذراب والأودية ومنابت الشجر. او ګوته مبارکه صحابي وایي داسې کړه چې داسې کړه دوی سره د وریځ ټوله د مدینې منورې نه لرې شو چې کوم طرف ته به د پیغمبر علیه السلام مبارکه ګوته تاوېده او وریځ به هغه طرف ته تلله. سبحان الله. رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم. چې د چا ایمان او هدایت په تقدیر کې نو بدبخت او الله جل جلاله خوار زار ګرځول نغې پی استغواق نه کرو. دیو جنا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزات بشمار دي او د هغې رسالت هغه عالمی دی او ختم نبوت عظیم الشان صفت الله پیغمبر پاک ته ورکړی دی. رهته دنیا تک بل یو پیغمبرم دنیا ته نه راځي او نو ته ضرورت شته دی که عیسی علیه السلام راځي د امتی په شکل کې وي. عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل د تورات څو پاڼې موندلې وي د مسجد نبوي نه 3 میله فاصله کې د عمر فاروق رضی الله عنه کورو.
نو هغه په لار راتلو نو لاره کې هغه دور کې مدینه کې یهودیان هم اوسېدل هغې بس مجلس عمر صاحب د علم ډېر شوقین وو نو محدثینو یې دی به ورسره کله کله کېناستو نو هغې به خپلې خبرې کولې دی خبر نو واقف نو د هغې د تورات څو پاڼې د هغې نه واغستې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي د الله پیغمبره دا ګوره تورات مې مونتی دی او شروع شو د هغې نه څه وایي ابوبکر صدیق ورته وایي سکلت کالسواکل خویاندې میاندې در باندې بورې شه ما ترا بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک مخ ته نه ګوري غصه دی خفه دی ستا په دې کار عمر صاحب چونکې سرښکته نیولی چې وکتل نبی علیه السلام په دې خفه دی زر یې بند کړ رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی الله علیه وسلم یا رسول الله بل غرض باندې مې دا نه دی ویلي چې ما ستاسو دین یا ستاسو تعلیمات پرېښي دي نبی علیہ السلام ورته وفرمیل امتحوکون انتم کما تحوکت اليهود والنصارى ولې ستاسو په خپل دین کې شک دی دا تاسو نیمګړی ګڼئ ناقصې ګڼئ لکه څنګه چې یهودو او نصاراو کې دا مرض راغلی اوس هم په دې مسلمانانو کې ډېر خلک داسې ده وایي اسلام موجوده دور دپاره کافي نه دی ډېر خلک ځان ته مسلمانان وایي وی ماډرن دور دی اسلام پخوانی شوی دی موجوده ضروریات په اسلام کې پوره نه دي نعوذ بالله من ذلک داسې خلک دي ځان ته مسلمانان وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ولې ستاسو په دې خپل دین کې تحیر او شک دی هغه ته فوري نه ده الله پیغمبر بیا ورته پیغمبر پاک وفرمیل لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعي او عمر که موسی علیہ السلام ژوندی وي او ما عمومي په هغه به هم زما تابعداري فرض وي که دغه نبوت او رسالت هغه منسوخ دی او نبی علیہ السلام خود رسولانو رسول دی الحمدلله استاد خدمت کې عرض کوم دا کفار بدبخت وو د شقاوت او بدبختی د وجې انکار کوو الله جل جلاله موږ تاسو ته پر رسول کریم باندې ایمان نصیب کړی دی الحمدلله تاسو ټول وایي الحمدلله نو اوس لہذا د ایمان تقاضو ته او د ایمان تعلیماتو ته ځان برابرول پکار دی او د پیغمبر په سنتو عمل پکار دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف وایي اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استرنا يا ستار بسترك الجميل اللهم استرنا من فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم